السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. ما چې د دې ننني ولاګ شروع کړو زموږ سره اوسئ او باران شوی دی. تاسو په پروني ولاګ کې به هم لیدلی او دا لارې کوڅې حالات دي هر څه لامده شوي دي او چې کوم دی نو دا حل دی تاسو لیدی شئ او اوس ټیم د مانځه دی نو زه مانځله لمونځ به کوم او په اعتکاف کې چې کوم دی نو مطیع الله او دغه ناست دي جواد نو د هغو تماشه به پکې کوو. زموږ سره اوسئ. وخت راغلی لمونځ راغلی شوی دی نهن شوی دی روزه یې سر ته ختله تماشه پکې کوو چې څه حساب کتاب دی. او اوس چې کوم دی نو لمونځ وکړو او پټي طرف ته راووتم ماحول چک کوي او دا بیګا چې کومه ګلۍ شوه پرون نو د هغې سره د دې څه ورته وایي شلتالان او د دې الیچو د دې نه دا ګلونه ښکته راتاو شوي دي او پاڼې پاڼې پکې هم لګېدلي تاسو لیدلی شئ پکې پاڼې ورته لګېدلي دي دغه کې څه ورته وایي په دې شلتالانو په دې کې پاڼې پاڼې هم لګېدلي او دا سیسټم ویسټم دا لیدلی شئ پاڼې پکې لګېدلي دي او دا ګلونه تاسو په دې ځمکه لیدلی شئ ټول راتاو شوي دي او دا سیسټم ویسټم دی مرغو اوازونه پکې ډېره مزه کوي. پټي نه راغلی وم اوس د مازدیګر لمونځ ټیم دی او دا واړه راوتلي چخن میچونه کوي او خرګۍ راواغستې دي هم ځي مانځله لمونځ کوو او بیا به ګورو. بېرغبتي ده یا انسان چې د عبادت سره عادت شي د یو کار سره عادت شي لکه یو سړی د کاروبار سره عادت شي دی چې په کومه ورځ باندې لمونځ وکړو او اوس ښکلی خان او عدنان او زه ناست یمه. څنګه صلی عدنانه ښکلی خانه ستاسو څنګه حالات دي؟ بس خیر الحمدلله. خیر درس وکړو او لمونځ وکړو اوس خو د غرمو ته وځو یخ دی که نه او یخ دی نو بس الله پاک دې خیر کړي امین سبا شپې له خیره دېرشتمه ده امین او سړي خو ناست دي دغه ته اعتکاف ته یو جواد دی او یو مطیع الله دی مطیع الله دی هغه موږ ته پکې دواګانې کوي ښه جواده دوا کوه زما کلي ته او یو ډبل لوټی پکار ده نور داسې خاص څه کار خو نشته دی یو ډبل لوټی پکار ده راوړم او بل چې کوم دی نو په کلي کې به تاسو ته د کلي حال احوال وښایو ولاګ چې کوم دی نن نه دی پوره شوی نو ځو کلي ته چې پوره شي او ماحول انجوای کوي دا حال احوال چک کوي ونې منې چک کوي ګلونه یې کړي ماشاءالله دا پور کلي ښکاري زه به کلي ته اوس ما په کنځلو کړو دغه ځای به چې کوم دی کټ کوو او دغه ځای چې کوم دی دغه خراب دی څه ورته وایي نو هغې له چې کوم دی بله ورځ ویډیو کړل او دا سرونه وله جوړ کړي دي او دوی ورسره پکې ډېر زیات هیلپ وکړو د دوی په خدمت سره جوړ شو ورته لوزي پکې کار کړ مرسده ګرماله وکړه ایاز هم ګرماله وکړه انکل چې دغه مشوره صدقه کړه برابر انکل په سرپرستۍ کې وشو موږ یې ولاړو اری پوری دی دا ماحول چې کوم دی نو دغه وشو دا لینټر دی ډاکټر صاحب او خرچه پکې چې کوم دی نو دا خان وکړه او دا نور د کلي ماحول دی ماحول دی د کلي او ډنډه ډکه شوې ده ښکلې ښه ده ماشاءالله او کوم دی نو تاسو لیدلی شئ سیسټم ویسټم دی نو
ګلټرانو دا ګللا دی زموږ تره دی لا څنګه روژه څنګه ده برابر ده وږي شوي تږي شوي دا د کلي حل دی او دا ګللا دی ګللا السلام علیکم وعلیکم سلمان خیر خیر دی الحمدلله تاسو ښه د نوي ویلاګ سره بیا په لاین کې او بیا ولاګ دی زه خبره نو د کلي حالات دی بیان کړل او کلي بس بیان وکړو پکې نور څنګه ماما نه پکې دغه وکړ انټرویو کې دی وګه شه دی کړل ماما نه وګ تاسو نه ولکو کنه څنګه الله دې سيار روزه څنګه ده الحمدلله خو زبردست تیریږي زبردست تیریږي او څنګه وګشيږي پکې تګي کېږي شي حساب دی یاره الحمدلله دا خو خیر وجې دی بده کې ودونه مسله نه وي شین اسمان لگا مسله یې د تن دی او نور ته واسطه حالات څنګه دي الحمدلله دا ویلاګ د خلک چې کله د حالاتو نظام خبر کې مسافر ته خبر کې بالکل اوس په پکې دا هلا اول دی نو دا څنګه چل رہا ہے خیر دی خیر ده الحمدلله بس موږ نو انټرویو پر شو د غفور لینټر ته خبر غفور لینټر دی نو بس اوس څنګه مانده کوي جی باندې کرے دی اوس په کې دي سي دا خان لینټر دی دا حلاوال دی ماشاءالله لینټر دی ماشاءالله او کله ته ډېر ښه ښکاري نه دا چې کوم دی زمونږ کلی دی انټر تر اوخه طيب د ترز طيب السلام علیکم وعلیکم السلام سلمانا څنګه ده خیر ده الحمدلله ته خیر طيب خیر ده څنګه چلې روزه څنګه ده روزه خو الحمدلله موسم برابر دی خو کول روانه ده ها تګه کی کوګه کی یار اوس پالن سات نه ورځ کې دوانه نشته ځکه چې موسم برابر دی باران اوس ودرېدو ها وګي خو په یخ کې خراب وګي کی کنه وګي کی کنه نور حلوال خیر خیریت دی بس ډاکټر صاحب د لینټرو دل راغلی و لینټر کسان دی لینټر روان دی الحمدلله بس وګي ته چې دی راغل ته ولا لینټر یا اوسو په وګي دي کته سه اته څنګه وای ته پوزیشن تاسو پوزیشن ته ته په 12 بجې راوځي تاسو پوزیشن پکې غاړي مسار پاسه مې سټای تر څنګه کوډې نن پکې تلې یو نو سیدا او کنه ها بیا چې را کلاسونه نو اگست یار ته به سور غونډو کلاسونه نه جوړست کلاسونه نه وای نو سټای ته کلاسونه نو اگست علیکم اعظم سلام څنګه چلې خیر ده الحمدلله شکر ده توایا خیر ده تاسو نه باورجی زمنګ نه باوري او ها څنګه حلوال څنګه دي خبر بس یې راوته ما ذکر منځو کو نو بس په دې کې لګ زورانو واغې ته لګ ودرېدو بیا زموږ د تر ډاکټر صاحب لینټر وبس رالو موږ چې دلته کې دوی تعزیری وکړو ها بس ولاړ نو باغ دم ټیم بس 12 منټ پاتې دي د خیر سره 12 منټ اوس به تر جماعت به کوله خیره ها بس بیا خو شپخ پلای شپخ پلای کله په کې راولو کنه مسافر کله وی نو کنه ماشاءالله ډېر خپل راځي کله کې کان پکان ډېر زیات بدلون راځي ها ماحول انجوای کوي چې کوم نه نو لینټر چې کوم دغه کیسه پیسه روانه ده ومانځه ته شپږ منټه پاتې دي ماښام زه به کور ته او روژه به ماتو او چې کوم دی نو ګیشه یم او ته ګیشه یم چې کور ته په ټیم ورسو نو بهتره ده